درود شریف وای. اللهم صل علی سیدنا و نبینا محمد و علی سیدنا و نبینا محمد وسلم. زما عزتمندو مشرانو او ګران ورونو او دوستان، خدای پاک د رمضان په فضیلت او عزت کې دا وایي چې رمضان هغه مبارک میاشت چې دې کې خدای قرآن شریف نازل کړی. دا د دې د لوی عزت یو نښه، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. شهر رمضان هغه مبارک میاشت چې دې کې قرآن نازل دی. قرآن څه شی دی؟ هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. د مسلمانانو د پاره او د قومونو د پاره د هدایت یو لویه ذریعه ده، او د حضور پاک او د قرآن شریف د حقانیت پکې لوی نښې دي. د رمضان او د قرآن شریف خاص مناسبت دی، یو عملی میاشت بلکې علمی کتاب پکې راغلی. د دې وجه نه رمضان کې د قرآن شریف تلاوت زیات کوي، د ورځې هم کوي، د شپې هم کوي، په تراویح کې هم وایي. هره محله کې کم از کم یو ختم سنت دی چې سړی وکړي. د قوم د ناراستۍ د وجه نه ختم نشي پرېښودی. ختم دی وکړي، میاشت کې دی وکړي، 15 ورځو کې دی وکړي. بلکې د وعظ کتابونو کې راځي چې څومره آسماني کتابونه خدای دنیا ته رالېږلي دي ټول په رمضان کې راغلي. موسی علیہ السلام له تورات خدای پاک دا پشپږم د رمضان ورکړو. داود علیہ السلام ته زبور شریف خدای په 12 د رمضان ورکړ. عیسی علیہ السلام ته خدای انجیل شریف په 13 د رمضان ورکړو. زموږ ښکلی پیغمبر ته چې قرآن شریف شروع کېده نو په غار حرا کې او 23 د رمضان و، د لیلة القدر شپه وه، د ګل شپه وه. نو دا هغه مبارکه میاشت ده چې دې کې آسماني کتابونه خدای دنیا ته رالېږلي. دا د هدایت میاشت ده او د هدایت کتابونه پکې رالېږلي. روژه داسې یو ښکلی عبادت دی چې دا د ایمان نښه ده. کم سړی چې روژه نه نیسي قصداً بلا عذره، داسې معلومیږي چې دی د ایمان د نعمت نه خالی دی، د ایمان د رڼا نه. روژه په خپله د ایمان نښه ده او ایماني صفتونه تازه کوي. روژه هغه څوک نیسي چې د خدای په هستی یقین وي چې خدای شته. روژه چې سړی نیسي د خدای په دې په علم غیب یقین وي چې خدای زمانه خبر دی. ځکه که سړی کوټه کې ناست وي خوراک وکړي، غسل خانې ته ننوځي اوبه وڅښي، پټ ځای وکړي، که څوک ته څه خبر دی. خو روژه چې نیسي د ده دا یقین وي چې خدای خو زمانه خبر دی، په پټه او په څرګنده معایني. نو د خدای په علم غیب یقین. دریم د خدای پاک په حاکمیت چې خدای حاکم دی، موږ ته حکمونه رالېږي، په موږ عبادتونه مقرر کړي دي چې په هغې کې روژه م یو عبادت دی. زه د دې لوی حاکم او د دې لوی بادشاه حکم پوره کول غواړم. څلورم یې دا یقین چې خدای د قدرت خاوند دی. که ما په دې ګناه ونیسي، نیولي ونشي، که روژه ونه نیسم او د روژې په نیولو به ثوابونه راکوي، ماله به عزتونه راکوي، جنتونه به راکوي، د مصائب نه مې بچ کوي. نو ایمان دا روژه په خپله د ایمان یو لویه نښه او لوی دلیل دی. ګوره ایمان د تش عبدالمنان او عبدالرحمن نوم نه دی، دا د عقیدې او د عمل او د اخلاقو نوم دی. چې هغه په سړي کې نه نوم دی ګلبدین شي، شهبدین دی، شیران شاه دی، په دې سره په نیشنیټي کې اسلام ولیکي، په شناختی کارت کې مذهب کې اسلام لیکلي، خو د عقیده نه. نو د مسلمانانو په کلي کې کوسیږي، لین دین کوي،
نو دی ټیک ته مونږ په حکم نه لګو چې ته داسې شوې، خدا په خپل علامې د دې چې دی مسلمان نه ده. نو چې څوک د خدای په ذات یقین لري، د خدای په صفت د علم غیب چې دی عالم دی د هر څه، د مخکې او وروستو، زما د پټو د څرګندو، والآخر والباطن، اول والآخر والباطن والظاهر، او عالم د ما فی الصدور دی په سینو کې چې دی، او د بادشاہ خاوند دی، د حکومت او د قدرت خاوند دی، د جنت او د دوزخ مالک دی، د مرګ نه پس جمدون حق دی، ما ته به د دې فایده او نقصان هلته څرګندېږي. نو چې په دې خبرو یقین وي نو روژه نیسي، که په دې خبرو یقین نه یا خو روژه نه نیسي، نو روژهدار په خپله دا مسلمان دی. الحمدلله چې څوک روژه نیسي دا د ایمان نښه ده، د ایمان دلیل. روژه په سړي کې ضبط نفس پیدا کوي، د برداشت ماده، د حرام نه بچ کېدل، د ګناه نه بچ کېدل، د بد اخلاقۍ نه بچ کېدل، د غلطو خبرو نه بچ کېدلو یو مشق دی، تربیت دی، ضبط نفس ته کې راولي. او که دې دغې ته خیال کړي چې سړی روژه نیسي او روز و شب غیبتونه کوي، او روژه په تاشونو لانډی، یا په ټیلیویژن په ډرامو، یا د سینماګانو په لیدو، یا په نورو بد عملو، نو فایده یې څه وکړه؟ روژې خو مقصد دا دی چې تاکې ضبط نفس پیدا شي، د ګناهونو نه د بچ کېدو ماده در کې پیدا شي. مشقو کې که انسان د عقل نه کار والي که نه، نو ګناه ټولو خلقو نه کېږي، مونږ ټولو نه زیات ګناهګار یو. خو سړی سوچ کوي نو په خپله د ګناه نه بچ کېږي چې دا زه څه کوم. نو ضبط نفس په سړي کې پیدا کړي، روژه په سړي کې د سخاوت طبیعت پیدا کړي، ځکه د باندې د لوږه تنده راشي، نو دته دا فقیران نه یاد شي چې یاره ما باندې لوږه ده، داسې به ډېر خلک د لوږې نه تنګ وي، نو چې هغوی سره احسان وکړم او بیا د ثوابونو نه خبر شي چې دی کې دومره ثواب دی. نو دا سړي کې د فقیرۍ، د لوږې، د غریبانانو د همدردۍ او احساس پیدا کوي. د وعظ کتابونو کې لیکي چې یوسف علیه السلام زمانه کې قحط، او قرآن شریف کې ذکر دی 7 کاله سخت قحط. نو ده خو د مخکې نه خدای خبر کړو پیغمبرو، نو د مخکې نه تیاری شروع کړو، او چې څومره فصلونه غنمونه کېدل نو قوم ته یې د ضرورت مطابق ته دانې وباسئ او باقي دانې په وږو کې پرېږدئ او محفوظ یې کړئ. فما حصدتم فذروا فی سنبله الا قلیلا مما تاکلون. وایي چې څومره خورئ هغومره خورئ باقي ده. نو چې قحط شروع کړو ټول دنیا کې قحط، او دوی ښه جمع کول کړي، نو د بار نه به خلک راتلل او د دوی نه به یې غلا غشته، دوی به د ضرورت مطابق ورکړو. نو وایي یوسف علیه السلام به په خپله خوراک ډېر کم کوم، نو خشته رنګ یو، خشته رنګ کې د خوشحالۍ او د تکلیف نښه سړی زر معلوموي چې خوشحاله رنګ یې ډېر ښکلي، او چې خپه نو رنګ باندې اثر یې خړ او تور سړي باندې دومره پته نه لګي، نو رنګ یې خو ډېر زیات خشته. نو د لوږې اثر او د تکلیف اثر به د هغوی په مخ د خپلو یارانو دوستانو چې کوم ور سره دربار کې یا دغه کې دوی به محسوسه. وی صاحب خلقو له دانې ورکړې او هر قسمه خوراک خلقو له ورکړې، په خپله ولې نه خورې؟ ډېر کم بیا خورې. نو هغه به وایي که زه دا وخورم زما خېټه په خپله مړه شي، نو دا اوږې خلک به رانه هېر شي، نو چې زه په خپله اوږې مر وخت دی، ما ته هر وخت د اوږو خلقو احساس. نو دا روژه سړي کې د فقیرانو د همدردۍ
او د دې غریبانانو او د لوګو خلقو د تکلیف احساس پیدا کوي چې دنیا کې خو ډېر لوګي خلک زه دا څنګه چې اوږه کې تنګ یم ډېر غریبانان خلک به تنګ د دې وجه نه دې ته د فقیرانو میاشت وایي او د سخاوت میاشت وایي که دا منظر مولید نو عربو ته چې لاړ شي حرمینو شریفینو ته نو عرب کې درې صفته یې طبعا پکې دي یو سخیان دي طبعا نو روجه کې ډېر زیات سخاوت کوي دسترخوانونه یې ویل کړي مالدارانو بادشاهانو د لوی لوی تاجرانو د طرفه او په زور خلک راولي چرګان روجې میوې چې څه هغه بلدي نیسي به سړی په نو دا صفت هغې ایمان مضبوط دیم پکې ایمان یې کلک دی دا ضعیفې خبرې نه کوي دا وهمي پیریان دي دیوان دي زیارت دی عرس شریف دی جنډه شریفه ده قبر شریف دی دا خبرې هغوی نه کوي کلکه عقیده د خدای په ذات او د خدای په صفتونو زمونږ خلقو کې دا توهمات ډېر دي او ضعیفې خبرې ډېرې دي دا شی هغوی کې نشته دریم په دوستۍ کې رښتونی چې دوستي چا سره یې که نه نو رښتونی او په غلا ډېر څه خفه کېږي او په دروغ ډېر څه خفه کېږي نو دا رمضان میاشت دا د سخاوت میاشت تاسو هم فقیرانو ته ګورئ غریبانانو ته ګورئ د هغې همدردي کوئ د دواړو جهانو سردار فرمایي چې د روجې دا ړومبی حصه دا ړومبی عشره دا رحمت دی د خدای د طرفه او دا منځ حصه بخنه ده مغفرت دی او دا درېیمه عشره دا عتق دی د اور نه خلاصېدل دي لومبی عشره کې د خدای رحمتونه وي دویمه عشره کې بخنه وي درېیمه عشره کې عام اعلانی د معاف کېدو نو زمونږ د عالمان د دې وجه وایي چې د اول حصې ته رحمت وایي د دویمې حصې ته مغفرت وایي او د درېیمې حصې ته د اور نه خلاصېدل وایي د اولې لومبی روجهدار وایي درې قسمه یو خو هغه چې د اول نه د لمونځ پابند دي د زکات پابند دي د حج پابند دي د اسلام د احکامو پابند دي غټ ګناهونه نه کوي نو د هغه دپاره د اول نه رحمت ځکه خدای بخلی دی احسان ورسره شروع شي دا دویم هغه مسلمان چې ګناهګار وي بالماضي تې شوي نور ګناهونه تې شوي نو چې د لس ورځې روجې ونیسي نو د دویمه لسه کې هغه وبخلی شي دویمه عشره کې او درېیم هغه ګناهګار چې ډېر سخت ګناهګار ډېر ګناهونه یې کړي نو چې هغه دا شل ورځې پوره کړي او دا وروستی عشره شروع شي نو د خدای د طرفه اعلانات شي دا ټول مې معاف کړي چې څومره خدای پاک په ړومبو روجو کې بخلي نو هغومره په دې رستو روجو کې نور مو بخي نو آخري ته عتق من النار وایي اخلاص شو بده د خدای فضل خو لږه بهانه غواړي خو که موږ هغه لږه بهانه پوره کړه خدای پاک وایي ما يفعل الله بعذابكم من شکرتم وآمنتم وکان الله شاکرا علیما د پنځمې پارې اخر کې خدای ستاسو عذابول څه کوي تاسو له تکلیف درکول څه له غواړئ خو که تاسو لږ شان د خدای شکر ادا کړئ او د خدای م عبادت وکړه نو خدای پاک د شکر قبلونکی دی او ستاسو د زړونو د نیتونو نه خبر دی نو لږ دغه دی د دواړو جهانو سردار وایي چې رمضان شروع شي خدای د اسمانونو دروازې پرانیسي د جنتونو دروازې کلو شي او د دوزخونو دروازې بند شي او اعلان کیږي د خدای د طرفه ملائکې وایي یا د خیر غوښتونکي د خیر ورځې دي او د ګټې ورځې دي او یا د شر نه ځان پناه غوښتونکي دې وخت کې دعا وکړه چې خدای دې سوالات قبول کړي دا د خدای د احسانونو
ستاسو په اصطلاح کې داسې دی لکه د جشن او د خوشحالۍ ورځ خدای عامه معافي کوي خو چې لږ سړی د کشف شو نو د خدای د طرفه احسانات دي د دواړو جهانو سردار وایي د رمضان پر راتلو خدای دا شیطانان بند کړي وتړلی شي اوس یو سوال دی چې ډېر خلک خو په رمضان کې هم ګناهونه کوي نو شیطان که تړلی شوی وی نو دا ګناه وی وله کول پرون هم ماته چا وی دا چې څوک ټلویزیون ګوري چې کرکټ کې وقفه ورکړي نو د اوبو څښلو وقفه ده نو ما ورته وی مسلمانان دي که کافران دي وي نه د پاکستان مسلمانان دي ما دا مردار قوم دی په ټلویزیون کې دا ښایي چې دا د اوبو څښلو وقفه ده کرکټ څه شی دی مردار دا څه سفر دی که مرض دی که جهاد دی که څه شی دی وی کرکټیان په کرکټ بس کی او ورته وی د اوبو وقفه د اسلامي حکومت دی ځناور اوس راتلم دلته د کالج د هلکان روزي کوټ پتلون کې نو د کالج تعلیم بند نه دی قابلیت چې څومره سړی کولی شي زده کولی شي نو زده کړي خو تهذیب خپلول ښه نه دی هلکه یو طرف ته د غریبۍ شکایت د قرضونو شکایت قوم په ټکسونو باندې مری ته ورسو او بل طرف ته هلکانو د کوټ پتلون مقرروې دا ولې په کوټ پتلون څومره خرچ کېږي نو خپلې ساده جامې دی اغوندي خو دا ورته د مخکې نه وښیي چې ستا عزت برې په کوټ پتلون کې دی چې بیزوګي درنه جوړ شي نو هلې به ته کامیاب یې ځناور قسم دی که د زمونږ د حاکمانو کې څه عقل او دین وي عقل هلکه چین زمونږ نه مخکې دی روس زمونږ نه مخکې دی ټول تعلیم یې خپلو ژبو ته راوړلی دی په هغه خپله تهذیب کې اول خو زمونږ هلک بل 14 کاله انګریزي زده کوي سپیلنګونه به یادوي نو هغه به د هغه قوت په هغې کې ختم شي ټیک ته انګریزي زده کوي خو تهذیب او تمدن هم ولې پردی انګریزي سره لاوړی او کوټ پتلون کې په داسې نشه رواني ته به چې د فرعون پلار دی بیروز دی د ډوډۍ درک نه لګي نو بیا چې ډوډۍ مزدوري نه میلاویږي نو یا ګنکپي کوي یا دا رشوتونه یا غیر قانوني اساسي جمع کړي دا ولې ورپسې راوشي دا اول نه هلکان خراب کړي دي ساده جامو کې وایي د خپل تهذیب نو دا شیطانان که په روجو کې تړلی شوي نو د خلقو به ګناه ولې کوي دا یاد لرئ علم هر قسمه ښکلی دی چې سړی د دنیا څه د شریعت نه خلاف نه ناروا پکې نه ژبه زده کول هر قسمه کمال دی خو تهذیب او معاشره او اخلاق او عقاید د غیرو قومونو خپلول نه دی پکار زمونږ مخالفت د دې معاشرې نه دی د تعلیم نه دی د اخلاقو نه دی چې غلط اخلاق اختیار کړي هلکان او جینکۍ یو ځای ګرځي دا شیخونه نو سوال دا دی که انګریز دا شیطانان تړلی شوي نو دا خو شاټري شیطانان به ولې داسې ګرځي انا لله و انا الیه راجعون نو زمونږ عالمان د دې جواب کوي اوله دا وایي چې بعضو روایاتو نه معلومیږي چې دا غټ غټ تړلی شوي دا لیډران دا شیطانانو کې لیډران تړلی شوي دي او دا شیطانی چې دا دی د دې بچ کچ ده د دې وړو شیطانانو ځکه وایي صفدت مردة الشیاطین په زنځیرو تړلی شي دا سرکش شیطانان لیډران نو دا اروانې چې دی دا د دې وړو شیطانانو دویم وایي چې دوی تړلی شوي خو د لرې نه دوی اثر را رسوي ریموټ کنټرول یې ورسره داسې څیزونه دي ورسره چې خپل وساوس د انسان زړه ته را رسوي
او د وعظ کتابونو نه معلومیږي چې شیطان آدم علیه السلام بیبي ته اول او بیا آدم علیه السلام ته چې وسوسې اچولې دا د جنت نه بار ځکه چې سجدې ونه کړه نو بس خدای وشاړه زوځه نو د بار نه وسوسې رسول نو شیطانان دا غتړلو دا خپل جیلونو نه وسوسې را رسه دریم زمونږ عالمان وایي چې شیطان په 11 میاشتې دومره محنت کړي که دې میاشت کې وتړلی شي هم د هغې هغه اثر ویله نو دا هغه زوړ اثر دی طبیعت یې پوره نه دی بدل شوی خدای پاک چې څوک بچ کوي هغه بچ کېږي که د شیطان نه بچ کېدل ګران نه ته عالم بچ کېږي نه ته لیډر نه پیر نه فقیر بغیر د پیغمبرانو نه چې خدای د هغې د حفاظت وعده کړې او د خاصو بندګانو الا عبادک منهم المخلصین خدای ته قسم خوړلی د سرکوزي خدای د رښتمه پاره کې بیان کوي د ابلیس قال فبعزتك لأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين خدای ستا په لویۍ مې د قسمي چې دا بندگان به ګمراه کوم بغیر ستا د خاصو بندگانو نه چې هغې به رانه بچ کړي نو خدای هم ورته قسم وکړو د خدای څومره لوی حلم دی صبر یې قال فالحق والحق اقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعين خدای وی زه حق یم او زما د په خپل حقتوب قسم یې چې زه به تا نه او تا پسې چې څوک روان وي د هغې نه به دوزخ ډک کړم دا قرآن شریف کې بیان شیطان هم قسم خوړلی دی خدای هم ورته قسم خوړلی قال فالحق والحق اقول زه حق یم او حق وینا کوم لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعین تا نه او تا پسې چې څوک روان وي د هغې ټولو نه به دوزخ ډک کړم خدای پاک دې موږ وساتي نو دا شیطان په دومره محنت کړي چې دا هغه زوړ محنت دا اثر دی چې دی په ګناهونو کې مبتلا څلورم زموږ عالمان وایي وی انسان سره د شیطان نه علاوه یو بل دشمن هم دی هغې ته نفس وایي نفس د خواهشاتو هغه سرچشمه ده طاقت دی شیطان چې څه کوي د نفس په واسطه کوي نو مثنوی کی وای وی نفس و شیطان دزدگان راهما نفس او شیطان زمون د لارې غله دي نفس دا اس دی او شیطان په سور دی شیطان چې څه کوي دا د نفس په واسطه وانه روجه ماتولو بعض احکامات شریعت دا خواخای چې پېشمنۍ په آخر وخت کې خو داسې شکی وخت نه چې سبا کې دی شکی نه سبا چې یقینا لانی راختلی څومره رسته کولی شو نو ثواب یې زیات او ماښام کې تلوار ښه ده او تلوار هم دا مطلب نه دی چې شکی وخت کې به یې کوې لکه بعضې زناور د وخته بانګونه وایي نه چې نور یقینا ختم شي نو د هغې درې علامې زموږ ښکلی پیغمبر بیان کړي دي یو دا چې نور ووینې چې نور ډوب شو دویم دا چې شپه ووینې چې شپه په راختو شو دریم دا چې د منځ اسمان رڼا ووینې چې دا شاته شو نو درې علامې ځکه ښودلې دي خدای پاک ښه پوهېږي رسول علیه السلام چې کله یو طرف ته ورګځي کله بل طرف ته ورګځي کله به یو طرف ښکاري بل طرف به نه ښکاري نو درې علامې درته ښودلې دي چې نور په ډوبېدو هم یقیني نور ډوبېدل د افق حقیقي نه د افق حسي نه یعنی د سترګو نه ډوبېدل نه چې هغه افق درې قسمه افقي چې هغه حقیقي افق نه ډوب شي نو د هغې علامه ده چې دې خوا که شین وي نو چې شپه راڅرګنده شي دا شپه او دا انور دا دواړه مقابل روان وي نور چې څومره ښکته کېږي شپه راوچتېږي نو چې شپه راڅرګنده شوه بس به د روژه ماتي وخت بیا پکې رستو دغه نشته دا بزرګان وایي د کشف خاوندان چې په رمضان کې خدای د ورځې یو قسم انوار وری او د شپې بل قسم نو که سړي روژه زر نه ماته کړی
نو دروازه هغه بند شي او د شپې دی لایق شوی نه دی. نو چې روژه ماته کړي نو ته په افطار کې داخل شي، نو د شپې هغه انوار او برکات به هم در باندې د خدای د طرفه شروع شي. دا مجدد الفسانی صاحب رحمت الله علیه. بل شریعت دا غواړي چې په عباداتو کې د پلو نه به اخوا دېخوا کېږي نه، د پلو نه چې څوک اوړي راوړي نو د عبادت نقشه بندېږي. پخواني قومونه په دې خراب شوي دي چې د پیغمبرانو تعلیم کې زیاتې او کمې کړې د ځان. زمونږ پیغمبر علیه السلام بار بار وایي د شریعت د پلو نه به نه وړی. اوس مثلا د چهاردام کې لاس وینځل ته ګیټو پورې دي، دا سنګلو پورې بس سنګل چې پکې وینځلی شي کافي ده. ته شیخي شروع کې چې زه ترخه پورې وینځم نو دا دی غلطي ده. او شریعت کې دا دی چې د سر مسه وکړه او د غوږونو وکړه. او زمونږ مذهب کې د سټ مسه شته. ته د مرۍ نه دا وکړې ته ودرېږه زه د مرۍ مسه کوم نو دا نشته په شریعت کې. دا ته زیاتې کې د دې وجه نه روژې نه مخکې یو روژه نیول نفلي یا دوه نیول دا بند دي، ځکه د شریعت هغه پولې ته ماتې کړی. د بانګ نه مخکې ذکر مه کوئ، د بانګ نه وروسته ذکر او درود شریف متصل مه وایه. که سړی ذکر کوي وظیفه کوي درود شریف وایي خلک به نه تنګوي. خلک تنګول ښه کار نه دی. بانګ به بې وخته نه وایه. بعد خمخل خلک دا شیخان هغوی له خوب نه ورځي نو ډېر د وخته بانګونه شروع کړي نو په خلکو پېشمنۍ هم خراب کړي او ګناهګار هم شي. هغه بانګ کېږي هم نه. بانګ د سبا به د سبا نه پسې نو دا ځان نه سودا مه کوه. شریعت چې کوم پولې مقرره کړې دی د هغې نه اخوا دېخوا کېږئ مه کوه، یا نقشه د دین به ختمېږي بیا ورو. دا ډېر کمعقل شیخان د ځان زبرګي کوي نو دی وایي جوړې زه زبرګي کوم او حقیقت کې دین ته نقصان رسوي. نه به څوک د خوب زه وایم ختم هم په لوټ فکر کې مه کوئ بغیر ضرورته. دومره لوټ فکر استعمالوئ چې څومره خلک اوري تاسو ته په جمع کې ولاړ. بار ولې خلک تنګوي؟ څوک به ودي، څوک به بیماري، زنانه وی، ماشومان وی، څوک به مطالعه کوي. نو ته نیمې شپو پورې ختمونه کوي په لوټ فکر کې کوي. ولې کوي؟ دا تا ته چا وی؟ پښتنو خبره وي هندوستړی خدای ناراض. دا عمل مه کوه چې خلکو ته پې تکلیف کوي. لوټ فکر استعمال د جماعت حده پورې کوه، بار مه کوه. مه ذکرونه په زوره کوه، ما درود شریف په زوره وایه نه، په پټه کوه چې مسلمان ته تکلیف ونه رسوي. شریعت په دې نه خوشحالېږي چې ته د ثواب په نوم باندې یو مسلمان ته تکلیف رسوي. فارسی کې وایي او مثنوی صاحب وی دل به دست آور که حج اسپر است، از هزاران کعبه یک دل بهتر است. کعبه بنیاد خلیل آذر است، این گذرگاه جلیل اکبر است. وی د یو مسلمان زړه ته تکلیف نه رسي. د مسلمان زړه د تکلیف نه بچو ساته، زړه خپل کا. وی دا د بیت الله شریف نه پسل چند ثواب زیات لري. بیت الله شریف دا ابراهیم علیه السلام جوړه کړی ده او زړه خدای پاک جوړ کړی ده. نو زړه کې د خدای لوی راځي، د خدای ایمان راځي، نو د چا زړه ته تکلیف مه راسوه. نو په زور ما ته خلک وایي ذکر ته زه نو دا تکلیف دا د قمقلو شیخانو کار دی. مسلمانانو ته تکلیف رسوي نه که ختم کوي خپل کوه په زوره ونه. بیا په خلقو به سجده تلاوت هم لازمه شي. ولې په هغې لازمه؟ د خپل حده پورې لوټ فکر ساتئ، د جماعت حده پورې زیات مه کوئ، تکلیف چاته مه رسوئ. خلک وایي جوړي دا دین دی نو موږ پورې خلک خاندي. نه دا دین نه دی. دا چې څوک ښځې خرڅوي خلک وایي جوړې دا په اسلام کې روا دي. نه، څوک په ښځو ظلم کوي دا نه، اسلام کې خدا نشته. دا خو د قمقلو خرو خلکو کار دی. دین کې خو صاف صاف احکامات دي. او په رمضان په مرض کې او که نیت ته مو کړو نو بیا په هغه ورځ به روژه نه ماتوئ، بیا په بله ورځ روژه ونیسئ. د شپې نه نیت مه کوئ. او که سړی داسې یکدم بیمار شو نو خیر دی هغه روژه ماتولی شي. که چا داسې بیماري وي لکه ما نه اوس چا تپوس کو شوګر بیماري یا د ټي بي بیماري وي
یا د ګردو بیماری وي چې د جوړېدو امید یې ني، نو د یوې روژې په سر به یو مسکین ته 2 وخته ډوډۍ ورکوئ. جومات کې څوک فقیري یا ستاسو خاندان کې څوک غریبي، نو ماښام او پېشمني 2 وخته ډوډۍ ورکول دا د یوې روژې بدل. او که ډوډۍ نه ورکوې نو 2 کیلو غنم، که غنم در سره ني نو د هغې قیمت دا به یو غریب له ورکوې. بال بچلنه نو به په خپله، نو دا د یوې روژې فدیه ده. قرآن شریف کې طعام ذکر دی، ففدیة طعام مسکین، یو غریب فقیری هغه له 2 وخته ډوډۍ انګولې ورکړي، بس ستا د روژې فدیه خلاصه. او مسافر چې بیا راشي نو بیا به د هغې قضا راو. مریض هم که داسې مریض وي چې جوړېدو امید وي هغه به فدیه نه ورکوي، چې خدای پاک جوړ کړي بیا به یې قضا نیسي. او که جوړ نه شو نو هېڅ پې نشته، نه پې فدیه شته، که مرض کې بیمار مړ شو نو د هغې پې نشته. او که نه یو څو ورځې ښه شو نو د هغې ښو ورځو قضا به راوړي. د ټولو نه 40 ورځې بیماري وه، میاشت د رمضان پې تېره شوه، خو وروسته ښه شو 10 ورځې خو بیا مړ شو، نو صرف د 10 ورځو فدیه ده پې، دا زیاتي پې نشته. یو رکعت وتر واجب کېږي که نه؟ زمونږ مذهب کې نه کېږي. علما د حضور پاک نه یو رکعت هم راغلی دی، 3 راغلی دی، په 1 سلام هم، په 2 سلام هم، 5 راغلی دی، 9 راغلی دی، 9 راغلی دی. خو زمونږ مذهب علما 3 رکعته وتر خوښ کړي دي، او 3 رکعته به په 1 سلام ګرځوي. دا نور د نورو مذهبونو دي ښه، زمونږ مذهب کې 1 رکعت وتر نه. وی فرشتې د الله د نور نه پیدا دي، دا خو ماته پته نه لګي. نور مطلب که دی چې د خدای په حکم پیدا دي نو د خدای په حکم پیدا دي، ټیک ده. او که نور مطلب دی چې د خدای د ذات حصه ده نو دا دروغ دي. خدای حصې نه لري، خدای یو دی، د هغه د ذات نه پیغمبران پیدا دي نه ملایکې پیدا دي، هغه دوی نه لري، یو دی. دا خو د عیسایانو خبرې دي. عیسایان وای عیسی علیه السلام د خدای نه راوتی دی. څنګه راوتی؟ د خدای نور نه پیدا دی. نور څه مطلب ده؟ ما ته یو ځل یو سړي وی پنجاب کې چې نبی کریم د خدای پاک نور دی. ما بېشکه خو نور باندې ما پېکه چې نور څه ته وایي. که نور مطلب دی چې د خدای د ذات حصه ده نو خدای حصې نه لري، خدای یو دی. او که نور مطلب دی چې د هدایت یو لویه رڼا ده، نو زمونږ د ښکلي پیغمبر نه لویه رڼا دنیا ته نه ده راغلې، هغه نور دی د هدایت. قرآن شریف نور دی، اسلام نور دی، دې ته خدای نور ویلی. خو د خدای د ذات حصه نی مخلوق، خدای یو دی، په هر اعتبار یو دی، خدای کې به شریک نه لري. نو که مطلب یې دی چې د خدای په حکم پیدا دی خو ټیک ده، او که دی چې د خدای د ذات حصه ده نو خدای حصې نه لري. یو څاروی خسي کول څنګه دی؟ پر کوټوالي خسي کول شي په مازه مازه عمر وړه الیتین ول عمرو، په غټوالي ښه کار نه دی، خو غوښه یې روا ده. یو سوال لیکي یو سړی لمونځ کوي، په قاعده کې امام د مقتدي نه مخکې پاسي، نو امام خو مخکې پاسي هسې، خو د ده غرض دا چې مقتدي اشهد ان لا اله الا الله نه پوره به دي وایي، عبده و رسولو پورې هر مقتدي باندې وینا واجب ده. که امام مخکې پاسېد دی د عبده و رسولو پورې ووایي علی به پاسي، د عبده و رسولو نه وروستو که پاتې شي خیر دی، یعنې درود شریف ونه وایي نو خیر دی، خو بس عبده و رسولو پورې وینا ضروري ده. د یو فرضي روژې فدیه 2 کیلو غنم ما درته ووایې که یا د هغې پیسې یا 2 وخته یو مسکین ته ډوډۍ ورکول. فقهاو خو ویلي که د غنمو ډوډۍ تشه غنم هم بس دي، او که د غنمو نه بل سي نو بیا ورسره انګل هم ضروري دی. خو زمونږ وطن کې که غنم ورکوی نو انګل هم ورسره ورکوي. ډوډۍ انګل خو چې ښه په مړه وخوري، او داسې فقیر هم نه چې ماشومي یا ډېر مریض چې خوړی نه شي، ناروغ جوړ غټ کټ سړی چې ښه مړېږي پې، هغه ډوډۍ ده. یو دغه یو مسکین له ورکول پکار دی فدیه،
چا یو غریب لک لکه د زکات په ځای کمپیوټر والا په زکات کې دا روا دی او روا دی هر شی چې په پتا باندې زکات کې ورکول اساني ورکا کپڑے ورکی کتابونه والے کمپیوټر والا د ضرورت شی والا هغه شی چې هغه باندې هغه ضرورت پوره کړي عباسیات والا نه لري ریډو بنا لري چاہے چې جج او پیلٹ تا روجه معاف تا هیڅ چاته نه معاف هر مسلمان عاقل بالغ باندې روجه فرض ده ټیک ته کدا سه عذر پیښ شي چې بیماری زیاتیږي یا بیماری ورته راځي نو قضا بني سي روجه چاته نه معاف کیږي چاہے ختم د قرآن شریف په تراو کې کو اخري سورتونه پویتر کې وي ختم شوه دی ویترم په رمضان کې د تراو پشان حکم لري نو ختم دی پورا دی په خدای چې تراو کې ختم کی چاوی او سړی ټبر سره نزدېکت کړي د پروژه کې نو کفاره او پیسو کې ورکی نه دی بدو میاشتې روجي نسی پر لا پسې کله 2 میاشتو روجو توفیقی نه معذوري نو به شپېتو مسکینانو ته ډوډۍ ده د رمضان مبارک تراویح 10 رکعات دي 8 رکعات 12 دانشته 10 رکعاتونه کم د یو مذهب کې دانشته د 10 نه لا بعض علماء زیات ویلي دي چا 30 رکعات ویلي دي چا 30 رکعات ویلي دي چا یو 40 رکعات ویلي دي او د سلور واړو مذهبو کې 10 رکعات تراویح د عمر فاروق د حضرت عثمان او د حضرت علی رضی الله عنه د خلفاء راشدین د دور نه ده مارته ویلو تراویح حضور پاک کړی د خو صرف درش په پای کې په صحیح حدیث کې عدد نه دی ذکر وخت ذکر دی نو چې څوک اتو رکعات باندې زور کوي نو دغه زناور ته وایي چې حضور پاک خو درش پی کړی بدرش پی کوي نور مکه یا ویم دا چې پای کې دا وخت ذکر دی چې پړم شپه درې میسې د شپې پورې وکړي په دوه مشپې نیمه شپې پورې په درې مشپې پښمنی پورې وکړي نو تاسو هم درې شپې تراویح وکړي یو شپه سلو سواله پورې په دوه مشپې نیمه شپې پورې په درې مشپې پښمنی پورې کله صحابه کرامو او د خلفاء راشدین عمل نه مانه زناوري بس دغه شان کړه به ټول میاش ولیکا 8 رکعات تهجد منځه تراویح د 10 نه کم نه دی راغلی دا لا مذهب خلق دی او خطا دی خلق یې خطا کوي فتنې دی پاکستان ما ته یو ځل اخباري نمایندگان وایي چې دا پاکستان کې فرقواریت ولې دی ما یې دا د حکومت د وجه نه دی صافه خبره ده ځکه زمونږ د حکومت مذهب نشته دا لا مذهب خلق دی دلته که چا د خدای دعوا وکړه کنه نو مې 300 مریدان پیدا کړي که چا د پیغمبرۍ دعوا وکړه زر پیدا کړي سعودي عربو کې ولی نشته فرقواریت نشته د حکومت یو مذهب دی یو طریقې ده څلورم مذهب دی د هغې مطابق خلک عمل کوي ژوند تېروي په ایران کې خپل مذهب دی د شیعګانو هلته فرقواریت نشته اگر چې اهل سنت دی خو مذهب د هغې د شیعه دی نو په هغې خلک روان په افغانستان کې فرقواریت نشته ځکه یو مذهب دی مذهب حنفي الحمدلله امن امان دی دلته د جمهوریت په نوم د ازادۍ په نوم د خوشاټرو په نوم چې څوک څه وایي هغه وایي څوک چاته څه ویلی شي اوس خلک دي هغه حدیث نه مني رسالې خورئ ما پې ولیکل ما دا رسالې بندې کړې قانون هغې اوس ریټ داخل کړی چې دا ولې او دا د پرویز یو مردار تیر شوی دی د هندوستان نه راغلی بیا لا کمیشن کې چیرمن و هغه حدیث نه مني دا د کافرانو انګریزانو یهودیانو شرارتونو او تعلیمي مسلمانانو کې فتنې پیدا کړي نو اس کو دا نه وای نو سبب نو فرقواریت خود حکومت ته پیدا دی حکومت لکه زناورو دی وطن کې ټول اهل سنت والجماعت کی اکثریت او د فقه حنفي تابع دی یو مذهب اختیار کې جمهوریت خودی ته چې کوم دی کې اکثریت یو ماغش مسلمانان په امریکا کې مشته حقوق قانون د امریکا دی هندوستان کې مسلمانان 100 کروڑ دي قانون د هندوانو دی
برطانیه کې 8 لکو نه زیات مسلمانان دي او قانون د برطانیې دی او د هغې حق دی، اکثریت د هغوی دی. هلکه دلته وګورئ چې څوک اکثریت دي. ټول مسلمانان دي الحمدلله، ټول اهل سنت والجماعت دي الحمدلله، ټول عام د مذهب حنفي تابع دي. نو داسې ووایه چې به دې قانون نه به مخالفت څوک نه کوي، نو نه به فرقواریت نه به دغی. دا فرقواریت خو حکومت پیدا کوي، څوک څه وایي څوک څه وایي. نو مجرم پکې حکومت. بیا جذباتي هلکان جذباتي مولیانې هغې ورته جذباتي خبرې شروع کړي. نو زمونږ د حکومتونو څه مذهب نشته، دا په هېڅ نه دي روان. وي امریکا کې داسې یو هلکه د امریکې قانون خو خپل کې، امریکا کې کوم قانون دی؟ خو د خپل ملک دی. نو تاسو هم د خپل مسلمان قوم یې، د خپل ملک قانون جاری کړئ. چین کې کوم قانون دی، روس کې کوم قانون دی، خو د خپل ملک قانون دی چې کوم عوام اکثریت دی بس هماغه قانون دی. دلته نشته. دلته که د خدای دعوه کړم 10 کسان پیدا کړي. نو مصیبت د حکومت د ځکه هر چا سره خو ډنډه نه، دا خو ډنډ بعض څیزونه په ډنډه منع کوي. که زه 100 ځله ووایم چې پېښور کې د سینما دروازې نه، زما خبره څوک مني؟ زما لاس کې څه دی؟ او که وزیر اعلی ووایي چې مازدیګره پورې بند، نو بس بند. نو بعض څیزونه خو په زور ختمېږي او په زور یې نه هغه شته نه. نو چې څوک څه وایي هغه وایي.